السلام علیکم ملګرو. احمد موسی سالار یم. مازدیګر دی او د سپرلي مازدیګر دی. له خپل کلي یو درې ته راغلي یو. ملګري راسره هم دي، سمیر رحمان او سلمان یوسفزی. څو شعرونه به درته ووایم او هغه هم د دې په غوښتنه چې په کال کې یو وارې دیدن وي ډېر په ګرانه کېږي. ته پې خفه شې داسې څه غلطې زمانه کېږي. تا به زما تاريخي یادونه تنګوي او که نه په ما څه چل خو هره ورځ ستا د خفګانه کېږي. د جنګ جنون راغستی راغلی یې خو د چا تپوس وکړه چې ګټه د افغانه کېږي. زما د قام د نوي خیال به درته دا ووایم چې څه بدلون وي نو شوروی د پښتنو خانه کېږي. او هغې ته وایه چې په ځان څاړوي مه راوله، د قسمتونو فیصلې خو د اسمانه کېږي. او اخري شعر دی چې حسن دې دومره ګوری نه دی چې مغروره نه شي، دا څه چې کېږي په ما دا دې د فیضوانه کېږي. ډېره زیاته مننه.